لپاره دلته لږ څه انتظام هم شوی دی د خوړلو څښلو دغه به هم په شریکه باندې کوو انشاءالله. روحاني بابا وایي اثر د مینې چې بلبل ته لګي، اثر د مینې چې بلبل ته لګي دا اندازې ټوله ګل ته لګي، او دغه یو نور دی په شریکه زمون چې په چا هلته په چا دلته لګي، او خدای دې د وهم د مرض نه ساته، دا بیماري د یو نه بل ته لګي. شیخه د خدای خبرې نه دي ګورې، د ایمان پته به دې هلته لګي، او د روحاني فقیر مشر خلکه اکثره چې اور لګي ځنګل ته لګي. په دې شعر باندې زه د وینا دپاره راغواړم د پولیس پښتو ادبي څانګې مشر سکرټر شمس الاقبال شمس چې راشي او خپل لیکلي کلمات ستاسو په وړاندې شریک کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. روحاني بابا پاک نخو ډېرو خلکو ډېر ګټورې خبرې او ګټور شعرونه وویل، نو زه به هم د خپل طرفه یو څو اشعار ورته پېښ کړم. اولنی شعر دی چې زما د سوات د وطن ګل دی روحاني ستایم. خاغلی روحاني صاحب ته د وایي قافلې در پسې درومي ته روان چې په کوم لورې، قافلې در پسې درومي ته روان چې په کوم لورې، ته زما د سترګو تورې، ته زما د ټکورې. او پېژندلی ته چا نه یې، پېژندلی ته چا نه یې، ته یو دروند غر د علم یې، ته محکم په خپل قلم د یو الله په لور کرم یې، ته هر چا ته مکرم یې، معظم یې، محترم یې، د ادب په هر میدان کې ته پسه د چا نه کوې، په چېړه د رباب کې ته یو ځان نه غوندې سورې، قافلې در پسې درومي ته روان چې په کوم لورې. بل بنده چې ته د قدر وړ انسان یې، عزتمند قدردان یې، ته کړې کرکه د نفرت نه، ته د مینې ډک انسان یې، ته د دې دور خوشحال یې، ته د دې دور رحمان یې، دا به ټیک وي سل په سل چې ته د هر زړګي ارمان یې، د ادب روح روان یې، ته په ټوله نړۍ خور یې، قافلې در پسې درومي ته روان چې په کوم لورې. بل بنده چې که وړوکی دی که لوی دی ستا شعرونه ورته یاد دي، که وړوکی دی که لوی دی ستا شعرونه ورته یاد دي، ستا د خولې نه چې وتلي ټول لفظونه ورته یاد دي، ستا قطعات کې حفظ کړي ستا نظمونه ورته یاد دي، ستا فنونه ورته یاد دي، ستا نثرونه ورته یاد دي، ته ساحر یې د اشعارو په هر ذهن باندې سور یې، قافلې در پسې درومي ته روان چې په کوم لورې. بل بنده چې هر محفل کې محترمه ستا د شعر بل اظهار وي، ستا د شعر ستا اشعار په مینه اوري، خیر دی خیر دی که بیمار وي، ستا غزلو د تارونو د رباب په انتظار وي، خوشحالي زړه ته راشي حقیقت کې چې فنکار وي، د پښتو په موسیقۍ کې ته کردار ته ټک ټک ووایې، قافلې در پسې درومي ته روان چې په کوم لورې. بل بنده چې په هر فکر کې د فن او ابتکاري دې منفرد ده، دا منیستر شاعران چې شاعري دې منفرد ده، په قطعاتو کې د ځان دا فنکاري دې منفرد ده، خودداري ته چې دې خیال کړم خودداري دې منفرد ده، د ظالم دپاره اوري د مظلوم د مټو زورې، قافلې در پسې درومي ته روان چې په کوم لورې. آخري بنده چې ستا په ژوند چې قدر نه کړي بیا په مرګ دې هډو نه کړي، ستا په ژوند چې قدر نه کړي بیا په مرګ دې هډو نه کړي، که په قبر چې روان دی بیا هغه بل کړو څوک کیسه کړي، بیا هغه بل کړي څوک کیسه کړي، که په ژوند دې ارمانونه څوک ورک دا به په ژوند دې ارمانونه څوک ورک کړي دا به ښه کړي. شمس دغه عالم ستا دی، شمس دغه عالم ستا دی، ستا ارمان به څوک پوره کړي. او ای عظیمه روحانیه ته به ټول عمر سمسورې، قافلې در پسې درومي ته روان چې په کوم لورې.